سلامونه او احترامات. نن د سره ډیر د خفګان یو پیغام شیر کوم. سندرغاړي استاد ګلزمان د جنازې په وخت کې څه وشول چې ټول حیران شول. که آیا تاسو غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ، او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، پرون د افغانستان د سیمې مشهور او پخوانی سندرغاړي استاد ګلزمان وفات شو. دوستانو، ګلزمان د پښتو لپاره او د پښتنو لپاره ډیر زیاتې سندرې ویلې وي، او ډیر سندرغاړي داسې هم دي چې د هغوی شاګردان دي. خو دوستانو ټول خبر دي چې افغانستان کې حکومت د طالبانو دی. نو کله چې استاد ګلزمان جنازې لپاره هدیرې ته ویوړو نو د هغه ځای مولیانو یې جنازه نه کوله، ځکه چې مولیان چې کوم نو هغه د طالبانو نه یریدل. ولې چې طالبانو ورته ویلي وو چې د یو ډم جنازه به نه کوي. دوستانو، مونږ کم وخت پاتې شو چې داسې خلک هم پیدا شول چې د مړي جنازه هم نه کوي. کله چې د هغه ځای عالمانو د جنازې نه انکار وکړو نو د ګلزمان جنازه یو سندرغاړي چې د جنازې په مونځ او په هر څه باندې پوهېدلو هغه وکړه. خلک ډیر زیات په دې حیران شول چې داسې وخت کله هم نه دی راغلی چې د پاره یو عالم هم نه راځي چې د جنازې مونځ یې ادا کړی وي. نو زموږ دا دعا ده چې الله پاک دې هر مسلمان نه داسې حالات نه وساتي. په کمنټس کې په جمع ولیکئ آمین. اور تر بلی ویډیو د پاره راکې ماته اجازت. چرته چې خوشحال اوسئ، باد اوسئ، بریالي اوسئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.